بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح د شرح په سلسله کې دا مبارک درسونو په اخرنی درس کې موږ هغه مسلې بیان کړې وي چې هغه د صلاة الضحا سره تعلق ساتي، د چاشت منځ سره. نو په هغه باب کې چې کوم حدیثونه دي، کومې مسلې دي، هغه تفصیلا بیان شوي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحم الله یو باب راوړی دی، باب التطوع. باب په بیان د هغه منځ کې چې هغه نفلي دی. تطوع دا په اصل کې اخیستی شوی دی د طوع نه یا د طاعه نه. او علما وایي هي العبادة النافله. تطوع هغه عبادت ته وایي چې هغه نفلي. او نفلي څه ته وایي؟ فرض علاوه. لکه غنیمت ته ویل کېږي انفال، یسألونک عن الانفال. اصل مقصد د مجاهد خو د غنیمت نه کنه، اصل مقصد خو د الله رضا ده، چې د دین زورور شي، د الله خبره اوچته شي. خو د غنیمت په بیا زیاتی دی، غنیمت په څه دی؟ زیاتی. نو ځکه یې ته انفال ویل کېږي. نفلي عبادت په فرضي باندې بیا زیاتی دی. خو دلته څوک دا ویلی شي چې یاره نفلي منځه مسلې خو مخکې ذکر شوي ولې د منځه سنت ذکر شوي نه و. ماسپښین منځه سره سنت دي، مازدیګر سره شتي که نشتي، ماښام څو دي، ماسخوتن څو دي، سحر څو دي. بیا ولې دلته دا مسله راوړه؟ نو جواب دا دی چې نفل عبادت په دوه قسمه دی. یو هغه نفلي عبادت چې د هغې وخت او یو هغه چې د هغې وخت مقید نه وي. نو هغه نفلي عبادتونه چې کوم ذکر شوي مونځونه د هغې خپل خاص وخت و. لکه اوس د سهار منځه سنت یې خپل وخت دی، ماسپښین د منځه سنت خپل وخت دی. خو دا چې کوم نفلي مونځونه اوس به راوړي په دې باب کې، د دې لپاره خاص وخت نشتی. نو دې او هغې کې دا فرق دی. نو دا ډېر قیمتي باب دی او په دې کې به ډېرې اهمې مسلې مخې ته راځي. د اودس نه بعد 2 رکعته کول، دغه شان چې د انسان نه ګناه وشي بیا مونځ کول، د انسان څه حاجت دي د هغې دپاره مونځ کول، د استخارې مسله تفصیلا، د استخارې د منځه طریقه، مسائل دا ټول په دې کې راوړي. الفصل الاول کې اولنی حدیث دی عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريره وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته وی د سحر د منځه په وخت کې. بلال ابن رباح رضی الله عنه وی یا بلال، اے بلالا، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. اے بلالا، ما ته هغه عمل باره کې خبره وکړه چې تا په اسلام کې کله یو ډېر امید تې ساتې چې دا به الله قبول کړی. یو عمل داسې چې انسان ته ډېر امید چې دا به الله قبلوي. فإني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنة. ما ستا د پیزارو کشارې په جنت کې اورېدلې. ناغه ورته ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ويا رسول الله دې عمل خو ما ته نه ښکاري، خو یو عمل دی چې
چې کله م زه اودس وکم چاردام وکم که د شپې او که د ورځې نو د دې اودس نه د دې چاردام نه بعد بیا زه لمونځ کوم څومره چې الله زما دپاره لیکلی دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اوس دې حدیث کې ډېرې مسلې دي یوه مسله دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د بلال نه تپوس کوي چې کم عمل دی چې ستا ډېر امید دی د هغې باره کې نو نفلي عمل تپوس دې کوي فرضي خو به لازم هغه کوي فرضي خو په ټولو فرض دی اوس که هغه داسې ویلی وی چې زه دا 5 وخته لمونځ کوم نو 5 وخته لمونځ خو په ټولو لازم دی نو تپوس د کم عبادت په باره کې دی نفلي عبادت په باره کې دی فرضي باره کې نه دی یو سړی وایي چې یاره زما ډېر امید سهار لمونځ کوم سهار لمونځ خو ټول کوي بیا بل داسې وایي چې زکات ورکوم په مال کې نه تپوس دلته د نفلي عبادت یعنی ته کم خاص نفلي عبادت کې ولې وایي ځکه چې ما ستا د پیزارو اواز واورېدو په جنت کې یا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی د معراج په شپه باندې په جنت کې یا ورته کشف شوی دی او لیدلی دی الله ورته ښکاره کړی دی چې دا بلال دی وګوره په جنت کې نو بله فایده دلته دا راووته چې دینداري انسان د کم ځای نه کم ځای ته ورسوي دینداري انسان د کم ځای نه کم ځای ته ورسوي دا اوس د حبشې دی قوم او نسب یې داسې زورور نه دي د رنګ نه ښایسته نه دی مالداره نه دی خو کم ځای ته ورسو دی دیندارۍ او هغه ابو جهل ابو لهب ولید ابن المغیره او داسې نور غرر کسان ښه مالداره ښه نسب والا ښه زورور ښه ښایسته او هغه جهنم کې دي دین انسان ښایسته کوي او دین انسان اوچتوي مخکې ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې دا دینداري د انسان هر عیب پټوي بیا څوک دې ته نه ګوري چې دې سړي کې دا مسله دا د بدن یا د کم نسب یا نه دې ته څوک نه ګوري لکه اوس یو عالمي چې هغه په امت کې محبوب او خلک ورسره محبت کوي یو سړی هم د هغه دې ته نه ګوري چې پوز یې غټه ده خوله یې غټه ده رنګ یې سپین دی که رنګ یې تور دی چیت دی که دنګ دی مالدار دی که غریب دی نسب اشتي که نشتي بچي اشتي که نشتي زورور دی بدن نه که کمزور یو سړی هم دې ته نه ګوري دې علم وله د هر څه پټ کړي خلک ورسره محبت کوي سره د دې چې هغه کې به بدني عیبونه وي لکه ما تاسو ته د امام عطا رحمه الله واقع بیان کړی چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی او هغه ته مور دا نصیحت کړی هغه د شکل نه ډېر بدرنګه و امام عطا رحمه الله تک تور غټې سپېرمې او غټې شونډې او د بدن نه چیت وم او ګوډ وم نو مور ورته دا ویلي زوی وي دا هر څه دې په علم پټ کا علم وکړو الله ته یو غټ امام جوړ کړو د امامانو استاذ یې ته جوړ کړو په حرم کې بیا هغه ناسو په مکه کې په حرم مکي کې د هغه حلقه وه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما شاګرد و چا ته دا دې ته کتونه د سره چې رنګ یې تور دی او سپېمې غټې دی او شونډې پیړې هېڅ چا ورته نه کتو هر چا چې کتو د هغه څه دی کتو علم ته کتو دین انسان اوچت کی دین انسان له عزت ورکړي داسې عزتمن کړي چې حیران به شي ورته او دنیا پرست سړی دی مالدار دی او که زورور دی څوک وایي دی داسې دی او څوک وایي دی داسې دی قوم یې دا دی او نسب یې دا دی او پیسې ورسره شتي او نشتي او د شکل ته وګوره او بدن ته وګوره او بچو ته وګوره دا قصې کوي خو دیندار مبارک یو قسم دا قصې نه کوي ځکه چې دین ولا د هر څه پټ کړي دومره ورسره د خلکو محبت وي چې د هغه د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي یو عالم چې خلک ورسره محبت کوي چې د هغه په کلي باندې تېرېږي نو د هغه کلي کې هم لږ ودرېږي دا ګوره د پلاني شیخ صاحب کلی دی او دا د هغوی کور دی هغه چې ښکاري دومره عزت الله ورکوي په دې دین سره چې ستا د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي ستا د دې دیندارۍ د لاسه به ستا د کلي د دې خاورې سره هم خلک محبت کوي
او خلک یادوي او هر سړی نسبت ځان ته کوي دا ګوره منګ کې دی او دا پلاني قوم منګ کې دی دا عالم منګ کې دی. په عکس دی وګوره دنیا پرس چا پسې کار وي سړی ډاکټر دی ځاله ډاکټر دی سړی انجینیر دی ځاله سړی مالدار دی الله دې ورکړه ډېر مال ورکړي موږ پسې وکړو. خو چې یو سړی دیندار دی عالم دی علم ورسره دی الله یې وځلوي د ستورو په شان. نو بلال رضی الله عنه ته وګوره د کم ځای نه د دې دیندارۍ د لاسه الله راوچت کو کم ځای ته یې ورسو چې په جنت کې د هغه د پیزارو اواز پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو. نو دې حدیث کې بله مسله ثابته شوه چې بلال رضی الله عنه جنتی دی دا یقیني خبره ده او دا زمونږ عقیده ده دا اوس عقیدې مسله یاده کوي چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم ګویي دا به نه کوي الا دا چې الله او د الله رسول وله ګویي کړي. د دین علاوه دیندار سړي دپاره به امید ساتي چې الله به جنت ته بوځي او په بېدینه باندې به یریږي خو ګویي به نه ورکوي. د زړونو حال الله ته معلوم دی په کوم حال مړ الله ته پته ده. بعض پښتانه زموږ د هغوی پلانې مړ شو اوس په مزې کوي جنت کې دا خو ته ګویي ورکړه چې دی چېرته لاړ جنت ته لاړ او دا خو د غیبو خبرې دي. حدیث یې ووایه یاره د الله نه امید دی چې جنت کې به امید دی انشاءالله ورسره ووایه که الله ووایه او کله داسې بېدینه مړ شي کله یارې ده ورسره څه دښمني او اوس به وایي لمبې به پېښېږي وایي تا ته څنګه پته ولګي دی جهنم ته لاړ. ها الله ویلي چې پلانې جنتي دی بیا وایه ښه په زور شور سره وایه. الله ویلي لکه اوس مثال کې الله د ابولهب باره کې ویلي جهنم کې دی تبت یدا ابي لهب وتب ښه په زور شور سره وایه ابولهب کوم ځای کې دی جهنم کې. یا پیغمبر ویلي بلال رضی الله عنه په هزار اواز په جنت کې واورېدو ښه وایه بلال په جنت کې دی ابوبکر په جنت کې دی عمر په جنت کې دی عثمان په جنت کې دی علی په جنت کې دی نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا ټول په جنت کې دي. ولې دا ګوایي ته داسې یقیني ورکوي ځکه چې پیغمبر ویلي. ډېر لوی دینداره سړی مړ شو ډېر لوی دینداره بیا هم یقیني به نه وی چې جنت کې دی څنګه به وی د الله نه امید دی چې کوم ځای کې وی جنت کې وی. غټ بېدینه مړ شو دا به نه وي چې جهنم ته لاړ یره وی یره پې ده زمونږ پېسې ده یره ده کیدی شي کې به خبره کوي او دا نه چې جهنم ته لاړ. نو دا زمونږ د عقیدې مسله د قرآن او حدیث ثابته چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم ګویي نه کې الا د هغه کسانو دپاره چې قرآن او حدیث کې د هغوی تذکره راغلي یا د هغوی د جنت ګویي شوي یا د جهنم بیا د هغوی دپاره کولی شي. ورسېدی که نه نو بلال رضی الله عنه یقیني څه دی جنتي دی. اصل کې د حدیث د څه دپاره راوړو اودس نه بعد 2 رکعته کول او د 2 نه زیات کولی شي دې ته وایي تحیة الوضو. ګوره دومره لوی فضیلت دی د دې عمل ښه بلال رضی الله عنه دا عمل یې په ځان لازم کړی د پیزارو کشار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې واورېدو. کله چې اودس کوئ دومره ټیم پې نه لګي چاردام چې وکړي وروسته بس 2 رکعته څلور دګې دلته لري چې ما کوتي بلي الله چې څومره زما دپاره لیکلی کوم یعنې د 2 نه زیات هم کولی شي خو کم سے کم 2 نو دا خپل یو عادت جوړ کړي الله به دله اوچتې مرتبې درکړي چې کله هم چاردام کوئ نو په چاردام پسې بیا څه کوه بیا 2 رکعته مونځ کوه یا د هغې نه زیات الله به دله لوی اجر درکوي. د دې دپاره په اصل کې دا حدیث راوړو. د هغې نه بعد حدیث دی ښه دلته بله فایده ذهن ته مې راغله مخامخ د یو سړي صفت کول دي نه خو شریعت منع کړې ده. مخامخ صفت به د چا نه کوي دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی که نه دی کړی د بلال کړی دی. نو مسله بیا دا شوه چې کله پکې فایده یي
او تا ته پته چې دا سړی په تکبر کې نه پریوزي یا دا صفت ولا نقصان نه ورکوي نو بیا کولی شي. لکه دلته اوس فایده څه وه؟ فایده دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب دغه عمل طرف ته ورکوي چې دا نور صحابه کرام هم کوي. فایده پکې دا وه. دویم دا چې بلال رضی الله عنه په هغه کسانو کې نه دی چې صفت یې وکړی شي نو په ده کې به تکبر راشي یا د ده عمل به ګډوډ شي. نه، نو که داسې حالات دي نو بیا صفت کول څه دي؟ جایز دي. مخامخ په شیشه کول صفت څه خبره نه، خو مخامخ موږ وایو. د هغې نه بعد حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه وایي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با منگ ته د استخاری دا منز په هر کار کې دیسی خو لکه څنګه چې منگ ته د قرآن صورت خی نو دا به منگ ته وی اذا هم احدکم بالامر، کله چې تاسو کې څوک د یو کار اراده وکړي یا سوچ لري فلیرکع رکعتین، نو دو رکعت منز دی وکړي من غیر الفریضه، د فرض منځنه علاوه، ثم ليقول بيد الدعاء إذا منزنا بعد اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا الله زتانا مشورة أخلما استانا خير طلب كوما استاد علم دلاسة، وأستقدرك بقدرتك أو استانا قدرت غالما جمال طاقتك زكي جتك قادري، وأسألك من فضلك العظيم أو يا الله استانا لوي فضل غالما فإنك تقدر ولا أقدر، تقدرت لري أو يالا ز قدرتنا لرم، وتعلم ولا أعلم يالا تبويغ وزن بويغما، وأنت علام الغيوب أو يالا تبپٹو باندې پوهه. اللهم إن كنت تعلم يالا تبويغ أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، كدا كار دا کار دیجی که بده اغا خپل حاجت ہوئی، لکه مثال که دا وادا دا گاڑی اغسته، دا کور اغسته، دا دکان اغسته، دا سفر دی پلانی ملک تا دیسی که دا کار خیر لی غوری زما دا پارا فی دینی و معاشی، زما پا دین کی غوری او زما پا جون کی زما دا پارا غوری، و عاقبت امری او زما دا کار دا انجاب پا لحاظ غوری، او قال فی عاجل امری او و آجله کلبه دیسی ہوئی یای دیسی ویلو کدا کار غوری زما دا پارا پا دنیا کی او پا آخرت کی فقدره لی یالا نو زما مقدری وگرزوا ویسره لی او زما دا پارا احسان کا ثم بارک لی فی یالا بیابا کی برکت واچوا وإن كنت تعلم يلا تتپتر أن هذا الأمر شر لي في ديني كچرت داكر زما دا پار شري زما پا دين کی ومعاشي او زما پا جون کی وعاقبة أمري او زما دا کار دا انجام پا لحاظ سر او قال في عاجل أمري وآجله يدسي وی کدا کار شري زما دا پارا پا دنیا کی او پا آخرت کی فاصرفه عني يلا نو زمان واروا واصرفني عنه او ماتي واروا واقدر لي الخير حيث كان او کمزی کی چی خیری زما دا پار مقدر وگرزوا ثم ارضني به او بیا پی یلا ما رازی کا قال ويسمي حاجته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی وی دی دعا پا منس کی بخپل حاجت ہوئی رواه البخاری دا حدیث امام بخاری روڑے مسئلہ دل ترال دا سیشی دا استخاری دا اهم مسئلہ دا وس دا استخاری منز استخارہ سے توی پاربئی کی طلب الخیرہ فی الشیء او اصطلاح کی ولکی طلب الاختیار دیوشی غروال طلب کول پا اصل کی دا یو قسم مشوره دا چا سره دا اللہ سره یعنی استخاره معنی دا شوا چی تا اللہ تا داوی چی یا اللہ خپل خبر می تا تسپارلی دا نو پس کی چی خیری اگر تو خوایا او دا پا اجماع دا علماء سره سنت تا استخاری دا منسه دے سنت تے یعنی واجب نے سنت تے
حکمت په دې کې څه دی؟ ولې د استخاري لمونځ کوو؟ حکمت دا دی چې انسان خپل ټول کارونه چا ته حواله کړي؟ الله ته، او خپل طاقت او هر څه نه وځي او الله ته ځان عاجزه کړي چې یا الله زما طاقت ګوره نه چلیږي، زما علم په کار نه راځي، زه نه یم پوهه، یا الله ته پوه یې، زه کمزور یم، یا الله ته طاقت ورې، زه فقیر یم، یا الله ته غني. حکمت پکې دا دی چې د انسان عاجزي راښکاره شي د الله مخې ته او دی د الله په مخ کې عاجزي وکړي. د استخاري لمونځ ولې کېږي؟ سبب، نو سبب یې دا دی په هغه کار کې د استخاري لمونځ کېږي چې انسان ته پکې پته نه وي چې کم به غوره او کم به نه غوره، کم به غوره او کم به نه غوره. د دې لپاره د استخاري لمونځ کېږي. خو دا یاد ساتئ چې دا ګوره صرف په مندوبات او مباحاتو کې کېږي. مباح کار کې به کېږي، واجب او حرام او مکروه کې استخاري نه کېږي. نه اوس یو سړی د استخاري لمونځ کوي چې سهار منځ له لاړ شم او که نه واجب کې خو نه کېږي، یا د استخاري لمونځ کوي چې سګرټ پرېږدم او که نه، یا دغه شان مکروه که او یو شی حرام دی به ته وایي بلکې استخاره کوم ځای کې ده، یو شی واجب دی په دې کې استخاره کوم ځای کې ده. ها مباح کار دی، نه واجب دی نه حرام دی نه مکروه دی، مباح دی، په دې کې به بیا کې. او مندوب کار چې کوم دی مستحب، په هغې کې هم کیدی شي کله یو سړی چې مستحب کار خو شریعت وی که نو استخاري ته څه ضرورت شو؟ استخاري ته پکې ضرورت راتلی شي چې کله ډېر مستحب کارونه یو ځای شي او ته استخاره دې دپاره کوې چې کم یو مخکې کما، بیا صحیح ده. دغه شان کله کله فرضي عباداتو کې هم کیدی شي، لکه مثال په څه کې؟ لکه اوس وخت کې حج لزما دی کال لاړ شم او که نه، لکه مثال کې خبر ورته راغی چې په لاره کې سره وتي دي ډاکوان دي، په لاره کې ډاکوان دي چې څوک حج لځي هغوی پې حملې کوي، د استخاره وکړه دې کال حج لاړ شم او که نه. یا استخاره دې دپاره وکړه چې حج له چې ځي ځان سره خو ملګري بوځي د سفر کنه چې دا پلانې ځان سره ملګری کم په سفر کې او که نه، داسې کې اوس استخاره کېدی شي. خو په اصل د واجباتو کې او محرماتو کې او مکروهاتو کې استخارې نه کېږي. ګورې استخاره په مباح کار کې کېږي. په څه کې؟ مباح کار کې. یو اهمه فایده درته بیان کو، هغه ده چې کلم استخاره کوي چې ګوره ستا ذهن خالی، صحیح خالی، لکه یو نیم سړی استخاره کوي یو کار یې غوره کړی او بیا استخاره کوي، نو خو به لازم ته هغه طرف ته مایله کېږي ځکه چې هغه تا غوره کړی. پوه شوی که نه؟ نو چې استخاره کوي او ذهن دې صحیح، ذهن دې خالی. حدیث کې څه دي؟ اذا هم، دا موږ څه تېر شو که نه، دغه موږ اوس چې مې ووایي اذا هم احدکم، تاسو کې چې یو سړی د یو کار د کولو سوچ وکړي، ذهن یې خالي دی، خو بس ویره وایي دا کار خو چې څنګه ویې کوم او که نه، نو ذهن خالی ساته. بله مسله عوامو کې دا مشهوره ده، استخاره به هله کې چې دوه خبرې، یو دې طرف ته بل دې طرف ته، دې کې کم یو کم ویاله به استخاره کوي. دا غلطه خبره، چا ویلي چې به استخاره کوي؟ استخاره یو کار دی، هم پکې استخاره وکړه چې خیر پکې شته او که نه، تو خیر د الله نه غواړې که نه. نو دا هسې د عوامو کې مشهوره شوې ده او که مولیانې بیانې هم کمزورې خبره ده، و استخاره به هله کوي چې دوه خبرې ستا مخې له راشي. نه، لازم نه چې دوه خبرې به راشي، یو خبره ده خو استخاره پکې کولی شي. بله فایده، د استخارې نه مخکې به استشاره کې. استشاره څه ته وایي؟ مشورې ته. نو د انسانانو سره مشوره د استخارې نه مخکې ده، انسانانو سره مشوره دا د استخارې نه مخکې ده. اول به کښېني چې کوم خلک پوهه دي، مشران دي، د عقل خاوندان دي،
هغوی سره مشوره وکړي یاره داسې یو کار دی تاسو مشورې به وایلې اخري خبره او بیا په دې ختمه کړي چې مشوره به د الله سره وکړي په دې مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی ځکه علما وایي چې استخارې نه مخکې مشوره به وکړي او الله پیغمبر ته ویلي دی وشاورهم فی الامر ای پیغمبره د دې صحابه کرامو سره مشوره کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی او څومره د اوچت عقل خاوند او هغه ته الله وی مشوره کوه او دا کوم سړی چې د ځان نه داسې هوښیار خان جوړ کړی نو دی همیشه ډغرې خوري همیشه ډغرې خوري نه د پلار سره مشوره نه د عالم سره مشوره نه د ملګري سره مشوره نه د استاد سره مشوره نه د تجربې والا سره مشوره نه وي زه کوم انجام بیا دغه راوځي چې دې تاواني شي نقصان وکړي مشوره ګوره لکه اوس موږ لس کسان کېناستو لس کسان مشوره کوو او ته یوازې ناستې کمره کې نو ستا یو عقل دی څومره عقل دی یو او دلته د لسو کسانو عقل راجمع شوی نو دې کې به څومره برکت چې د لسو کسانو عقل راجمع شي او هر یو خپله تجربه بیان کړي او هر یو خپله خبره بیان کړي نو ځکه په مشوره کې ډېر خیر دی بلقیس د سبا ښار چې کومه مشره وه د سلیمان علیه السلام په دور کې هغې مشوره کړې وه نو ځکه ګوره فایدې وله ورکړه مشوره یې چا سره کړې وه خپلو وزیرانو سره نو هغې مشوره وکړه چې کله سلیمان علیه السلام خطر افتوني فی امری تاسو وایئ مشوره راکړئ او فرعون مشوره نه کوله دی ووی رای دقه ده کومه چې زما رای ده تباه شو هلاک شو نو په مشوره کې ډېر لوی خیر پروت دی مشوره به وکړي بیا به څه کې بیا به استخاره وکړي مسله به درته بلکل واضحه شي د حدیث کې واضحه وي چې څو رکعته لمونځ به کوې دوه د فرضي نه علاوه نو دا مسله بله یاده کړه یو سړی دی وایي زه د ماښام لمونځ کوم بیا به وروسته دعا د استخارې وغواړم نه مازدیګر منځه پسې به د استخارې دعا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصفوي من غیر الفریضه دو رکعته لمونځ به وکړي د فرض منځه نه علاوه د دو رکعته به د هغې نه علاوه بله مسله په دې دوو رکعتونو کې خاص صورتونه نه ثابت لکه بعض دا وایي که نه پلانې صورت پکې وایي او پلانې پکې وایي دا بې دلیله یا کمزوري خبرې دي هر صورت چیرې پکې ووي هر آیت چیرې پکې ووي بله خبره یو پیر د استخاره وکړه او څه د محسوس نه کړو بیا هم ته په کشمکش کې بیا یې وکړه نو تکرار د منځه د استخارې جایز دی تکرار د استخارې د منځه څه دی جایز دی دا دعا به څه ټیم کې کومه دعا چې موږ ذکر کړه نو بعض علما دا وایي دا چې کله ته په آخري قاعده باندې کښېنې التحیات دې ووي درود دې ووي دعا دې وغوښته اوس به دا دعا ووایې یعنې منځه کې دننه به یې وایې کوم ځای کې به یې وایې منځه کې دننه او بل طرف ته علما وایي نه وایي سلام چې وګرځې د هغې نه بعد به یې وایې او مضبوطه خبره هم دا ده وجه دا چې د حدیث کې دا دي وایي دی دې دوه رکعته لمونځ وکړي ثم بیا دې دا بیا ثم دلالت کوي په دې باندې چې بیا د منځه نه بعد دې بیا د دعا وغواړي اهمه مسله یو سړی دی د دعا ورته نه دی یاده او ډېرو ته به نه یاده دا زما بدګماني نه ده حقیقت دی زه پېژنم دا پښتانه خپل چې دا د اذکارو په باب کې څومره تکړه دي نو ډېرو ته به دا دعا نه یاده دا مسلې واوري او بله مسله ورته مخې ته راله یاره اوس راشي استخاره کړو خو ما ته خو له دعا نه دی یاده زه خو یې لا یادوم نو دی د کتاب نه یا د پاڼې نه دعا کولی شي د هغه وخته پورې چې دی دا دعا یاده کړي
ګوره هغه عبادت هغه اذکار سړي ته ښه یادي چې عمل پې کوي. لکه اوس یو سړی دی جومات ته چې راننوځي شرعي اذکار وایي، جومات نه چې وځي شرعي اذکار وایي، د ور سره یې وایي، عادت شوی د ده دا چېرته نه هېرېږي. موږ پرې عادت شوي یو کله ناکله چې د کور د دروازې نه زه راوځم که نه نو هغه دعا ووایم هغه جومات ته نه وتو چې کومه ده او بیا یې راته د کور هغه ویل غواړي. انسان عادت شي کله چې د دې اذکارو سره عادت شوې کور ته ننوځي دا وایه، کور نه راوځي دا وایه، جومات ته ننوځي دا، جومات ته راوځي دا، باتروم ته ننوځي دا وایه، باتروم نه راوځي دا وایه، سحر دا وایه، ماښام دا وایه، مانځه پسې دا وایه، بیمارۍ په وخت کې دا وایه، خوشحالۍ په وخت کې دا وایه. نو دا به راته یاد وي ځکه چې یو شی چې عملي کې سړي ته یاد شي. او چې درس کې اورې او سر وتړقی او بارک الله او ماشاءالله او څومره ښکلې دعاګانې دي ښکلې خو دي خو د هغه چا دپاره وي چاته یاد دي خو دي ښکلې. کوم سړی چې په دې اذکارو باندې عادت وي ورب الکعبه د کعبې په رب دته قسم خورم دومره خوشحاله ورځې تېرېږي چې سوچ یې مه کوه. دا تجربې خبره زه تاسو ته کوم. دومره د خوشحالو ډکه ورځې راغه الله یې د غمونو نه ساتي، د بد نظر نه الله ساتي، د جادو نه الله ساتي، د نورو آفتونو نه الله ساتي، په ژوند کې ورته الله برکت واچي، په بچو کې ورته الله برکت واچي، په کور کې ورته الله برکت واچي. چې یو سړی کور ته ننوځي ذکر کوي، یو سړی کور نه راوځي ذکر کوي، د به کور کې برکت نه. یو سړی ډوډۍ ته کینی ذکر کوي، بچو ته هم خوری، ښځې ته هم خوری، بیا چې ختم شي بیا هغه ذکر بچو ته او ښځو ټولو ته یې خوری. د سحر دعاګانې دی ووایي، ماښام دعاګانې دی ووایي. لکه اوس مثال کې موږ نن د ماښام اذکار ووایي، د سحر اذکار به کله وایو چې کله سحر راوخیږي که نه سحر ته هغه اذکار وي، ماښام دې دا ووایي. د دې په دې منځ کې به تا ته هېڅ شی نقصان نه درکوي، الله به دې ساتي. هغه صحابي چې راغی یا رسول الله وی لړم چیچلی یم د شپې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذکر به دې نه وي ویلی، نو بیا ورته ذکر وکړو. په دې باب کې الحمدلله موږ دا کتاب لیکلی دی او انشاءالله دلته به هم دې ملک ته به هم راشي. داسې مفید اذکار موږ راجمع کړي دي دپاره دي چې زموږ د دې خویندو ورونو د ژوند د خوشحالو شي او الله یې د هر مصیبت نه بچ کړي، الله یې د هرې مسلې نه بچ کړي. زموږ د ژوند بې برکته شی دی ځکه چې د الله ذکر پکې نشته. د الله ذکر کم زه تپوس نه کوم څوک ودروم نه چې ورته ووایم چې ته راپاسه ته ووایه، یعنې ډېر خلک به راښکاره شي. خو ځان له جواب ورکړي کم یو سړی په موږ کې هغه شرعي اذکار روزمره اذکار وایي، کم یو ته پوره یاد دي. دلته یو څو د شمار ملګري وایي چې هغوی ته به د دعا د استخارې یادوي. نو ستا په کار کې به برکت ته کوم ځای نه راشي، ته د الله سره چې ته مشوره نه ده کړې د اوسه پورې، تا د اوسه پورې الله سره مشوره نه ده کړې، ته الله نه خیر نه دی غوښتلی، دلیل پې دا دی چې تا ته هغه دعا نه ده یاده د استخارې. نو دا مسله یاده کوي چې د استخارې دعا د یادولو پورې انسان د پاڼې نه او د کتاب نه ویلی شي، یا موبایل کې ډاونلوډ کړي د هغې نه ویلی شي. د دې سره بله مسله دا دعا چې کوي لکه سړی دوه رکعت وکړو بیا دعا کوي اللهم انی استخیرک بعلم واستغفرک، دې کې لاس اوچتولی شي، دې کې لاس اوچتولی شي. دعا کې به زیادت نه کوي د ځان نه، ځکه چې دا دعا دقه شان د چا نه ثابته ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. نو چې د پیغمبر نه هم دقه امره ثابته ده نو په دې کې به نور ټانکې مانکې نه لګوو، دقه الفاظ به بعینه وایو. صرف که پکې څه زیاتېږي او کمیږي نو هغه به صحیح هغه حاجت کم حاجت چې غواړي. لکه اوس یو سړی
اللهم إني أستخيرك بالأولياء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يا في ديني والدنيا ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم أن هذا الزواج دا بقي زيادتش، يا هذه السيارة، يا هذا البيت، يا هذه الوظيفة، هذا العمل، عربي كي ندرس بختوك هو إيش خبرنا ده إيش حرج بكي نشتي تجي كم کار کول غواړي پښتو کې ووایه، الله پرې هر څه پوهېږي او باقي دعا به یې دقه شان ووایه څنګه چې ده، نو په دعا کې به زیادت نه کې. بله مسله دا په هر وخت کې جایزه ده، تر دې چې کوم چې ممنوعه اوقات دي. ممنوعه اوقات کوم یو دي؟ سحر منځ نه بعد نور راختو پورې، ماسپخین چې کله نور د اسمان په منځ شي د زایله کېدو پورې، مازدیګر منځ نه بعد نور ډوبېدو پورې، دغه ټیم کې هم کولی شي، دغه چې سبب یې دی. بل ستا ورته ضرورت دی، لکه اوس یو سړی دی یو کار کوي تعدید، ته ورته نه اوس یې مه کوه، اوس دا لمونځ مه کوه، اوس دا لمونځ مه کوه، دا ممنوعه وخت، هغه کار به دې څه شي؟ هغه به دې ضایع شي، هغه به دې پاتې شي. بله مسله اهمه، استخاري ګورې د نورو دپاره نه کېږي. دا زموږ په ملک کې مولیانو تجارت جوړ کړی، دې ته وایي تجارت. ډېر کسان ما ته ټلیفون کې بې شماره میلاوي، یاره زما دپاره د استخاره وکړې. نو د دې داسې مثال دی، یو سړی دی واده کوي او بل ته وایي که دا جنۍ ته وکتې، نو جنۍ سره به ژوند ته تېره کړې، زه ورسره تېروم. جنۍ لیدوله به وایي ته ځې، مسله ستا د استخارې بدله زه کوم. خو دا د مولیانو تجارت دی، دا هم ساتل غواړي که نه، دا هم ساتل غواړي. یو پیر ما یو مولا ته ووایي دلته دی، دلته په دې جامع امام کې پروت دی، یونیورسټۍ کې دا غټه جامع ایرپورټ سره نه، کلونه وشو او دا د حکومت ته طرف نه خرچې ورسه میلاویږي. الله یې دې حکومت له ښه طاقت او اجر ورکړي. د بهر نه کسان راولي او بیا پرې سبقونه وایي او بیت علما جوړوي او خرچې ول هم ورکوي ورسه او بچي ول هم راوستي، هغه ځوان پکې د کلونو پروت دی. یو ورځ ورته ما یو ځای کې ووایي، ما یې ګوره دا دومره ته پروت دی دې ځای کې، دا دومره سبق دې ووایي، چېرته یو جومات نیم کې بیان کوه، چې د خلکو له خو فایده ورکړه که نه، کله چې دغې پورې نښتې خېټه ساتي او د جامعه کې هم پروت دی، دپاره یې چې هلته مسله روانه ده، پیسې را روانې دي. دقه شانې ماته وي زړه زور دي چې یا به وایي دا ساتي او یا به دغه کارونه کوي، درسونه به کوي، درسونو سره خېټه ساتلی کېږي. زه به درس وکړم څو پیسې ماته میلاویږي، دا واړه او دا ښځه، زه بس الله دې پکې ساته دغه شان. نو هلته بعضو مولیانو د تجارت جوړ کړی دی که نه، تاله به استخاره کوي نو ته به څه ورکوې نه، جیب خو به ګرې که نه، پرېښوسه نه کېږي چې خېټې سپورې او غوړنې په هغې استخاره کېږي نه، نو ته خو به له خېټه غوړې که څه خو به کې، نو دی چې تا بس ته راشه ستا به استخاره وشي او ستا به دغه وشي. او بل یو کس ما ته ټلیفون وکړو، وایي زما یو کار ته اراده ده، نو ما یې زه څه خدمت وکړم؟ وایي چې تا کتلی وایي چې دې کې به خیر یې که نه. ما یې دا غریبانو ته ګناه نشي، دا د مولیانو عادت کړي داسې دي، ځکه چې دوی مولوي صاحب پسې ورشي، مولوي صاحب به څه کار هغه وایي زه به یې دله وګورم، زه به یې دله وګورم، غل معلوموي، ورک شوی سامان معلوموي، په نوک کې ګوري او دیجې ته ګور او دلته ګور او دا به دا راښکاره شي، دلته به داسې راښکاره شي. نو دا مسله یاده کوي چې استخارې د نورو دپاره نه کېږي، د ځان دپاره به صرف استخاره کوي، د ځان دپاره. بله مسله کېږي به څه، دا اهمه نقطه، یعنی ما د استخارې مونځ وکړو څه به کېږي. یو خو دا په عوامو کې مشهوره ده، څه به کېږي؟ خوب به ویني، د دې خبرې نه څه رښتې او نه پیش دي. کېدی شي کېدا
یو سړی دی یو کار باره کې د الله نه خیر وغوښتو الله ورته خوب کې وښو چې کوئ کیدی شي خو حدیثونو کې داسې څه خبره نه ده راغلې چې دی به لازم خوب ګوري نو ځکه زموږ د اکثر پکې داسې بیا ووایي وی استخارې مونځ به د شپې کې ولې چې ته به ویده شي نو خوب به وینې نو د شپو سره خاص کول هم بې دلیله دي او بیا خوب کې لیده دا هم بې دلیله دي ښه وی یو طرف ته به د زړه مطمئن شي دم کیدی شي دم څه ده کیدی شي نو سړی څه به کوو مثال دله درکړم خبره به ښه واضح شي اوس زه ګاډی علم ځان له مالک سره میلاو شوم هغه راته وایي چې دا خو جي په 50,000 ریالی ګاډی مې وکتو کور ته رالم استخاره مې وکړه سهار چې لاړم هغه سړي وویل ګاډی خو ما خرڅ کړی یا سهار چې پسې ورغلم هغه وایي نه 50,000 نه دا زه په 80,000 خرڅوم او دا داسې او دا دغه او دا پوه شي چې دغه تا الله ته ویلو چې یا الله که خیر پکې نه وي نو زما نه یې واړوه ګوره نه پکې خوب لیده شتي نه زړه مطمئن شی و خو چې ورغلم هغه کار نه الله واړو که نه ته دعا نه وکړې چې الله واړوه الله دې نه واړو په دې نقطه باندې ګوره ډېر خلک نه دي پوه په دې مسله دلته ښه یا الله دا دوکانه لما که پکې خیر یې اسانه که لاړې مسله ټوله اسانه وه هر څه په اسانۍ سره وشو نو بس انشاءالله دې کې څه دی دې کې خیر دی ځکه چې هلته تا په دعا کې څه ووي فقدره لي یا الله که خیر پکې نو زما دپاره مقدر وګرځوه ویسره لي زما دپاره اسان که ثم بارک لي فی بیا پکې الله برکت واچوه الله ته اسان کو که نه نو لازم نه دی چې ته به خوب وینې لازم نه دی چې زړه به یو طرف ته مطمئن کېږي نه که دا کار تا ته اسان شو کولی نو پوه شي چې الله د طرف نه ته څه شو اسان شو که دا کار د نه په څه طریقه ګډوډ کېږي چا سره چې بیه کې کله وایي خرڅومې کله وایي نه خرڅومې یا پکې د حکومت د طرف نه مسله راووته یا هغه سړی چېرته لاړو یا ټلیفون نه اوچتوي رابطو سره نه کېږي پوه شي چې دا ټولې خبرې چې منځ کې راځي نو دا کار الله تا نه اړوي نو بس غلی شتې پوه شوي په دې مسله که نه نو استخاره چې دې وکړه په الله توکل او زه کار کوه که اسان شی و الله طرف نه اسان شی دی که نه و اسان شی و څه مسله پکې راغله پوه شي چې تا استخاره کړې وه الله یې اوس تا نه اړوي په دې استخارې په دې مسله باندې زه علی بصیرت ویم چې ډېر خلک پې نه دي پوه بلکې هغوی دې ته انتظار کوي چې څه وحي به راشي او خوب به وینم او زړه به یې طرف ته مطمئن نه تا چې د استخارې لمونځ کو د دې نه بعد اوس ګوره که دې کار کې خیر و الله به یې درته اسان کړي او که پکې خیر نه و نو الله به یې نه واړوي نو دا د استخارې اهم مسایلو د استخارې اهم مسائل دا غینه بعد الفصل الثاني کې حدیث دی دا تیر شوی حدیث چې موږ بیان کړو دا صحیح بخاري کې نورو کتابونو کې مشته الفصل الثاني کې حدیث دی عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وی چې حدثني ابو بکر ماته ابو بکر صدیق دا خبره کړې ده وصدق ابو بکر او ابو بکر رښتیا ویلي نه ابو بکر صدیق دی رښتینی انسان دی رښتیا یې ویلي دي اوس د علي رضی الله عنه د چا تزکیه کوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او روافض خبیثان داسې دشمنان کړي وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د علي نه په زور خلافت اخیستی دی نو چې په زور د خلافت اخیستی نو هغه دلته څه وایي چې وصدق ابوبکر او ابوبکر رښتینی دی ویلی به چې یار ابوبکر صدیق ظالم انسان دی زما سره دا ظلم کړی ده په یو ځای کې نه دي ویلي دوی دا دشمنیانې پیدا کړي دی خبیثانو وی علي رضی الله عنه وی چې ابوبکر ماته ویلي او رښتیا ویلي دی ابوبکر ابوبکر څه ویلي رضی الله عنه وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده ما من رجل یذنب ذنبا
یو سړی چې کله ګناه وکړي ثم يقوم فيتطهر بیا پاسېدو او اودسې وکړو. واورئ دا خبره، یو سړی د ګناه یې وکړه، ګناه یې وکړو چې کومه ګناه ده؟ هره ګناه. بیا پاسېدو څه چلي وکړو؟ اودسې وکړو. ثم يصلي بیا مونځ وکړو. ثم يستغفر الله بیا د الله نه بخانه وغوښته الا غفر الله له، الله به ورته ګناه وبخي. بیا پیغمبر د آیت وی سورت العمران کې دی مؤمنانو صفت الله ذکر کړی دی والذین اذا فعلوا فاحشه، دې مؤمنانو نه چې کله غلط کار وشي او ظلموا انفسهم یا ځان سره ظلم وکړي هر قسمه ګناه چې وکړي ذکروا الله، الله ورته یاد شي. نو چې الله ورته یاد شي څه چل وکړي؟ فاستغفروا لذنوبهم، د خپل ګناه دپاره بخانه وغواړي الله یې وبخي. دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. دیتا د حدیث کې چې کوم مونځ ثابت دی دیتا صلاة التوبه ویلی کېږي. د څه شي مونځ؟ د توبې مونځ. نو چې کله د نم ګناه وشي لکه یو سړی دی والعیاذ بالله زنا ترې وشوه، یو سړی دی دروغ یې ووي، دوکه یې ورکړه، پاسه ډایرک اودس وکړه، 2 رکعته مونځ وکړه، الله نه بخانه وغواړه الله به ته ګناه وبخي. دا غینه بعد حدیث ته وعن حذیفة رضی الله عنه، حذیفه رضی الله عنه وی كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله یو کار سخت شو نو مونځ به وکړو. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود راوړی. دا طریقه ګوره ډېرو ملګرو ته نه ده معلوم. کار چې ورته سخت شي بیا په کپیل پسې منډه کړي، کار چې سخت شي په خان او ملک پسې منډې وایي، کار چې سخت شي په مالدارانو پسې منډې وایي، کار چې سخت شي تاڼې ته منډه کړي، کار چې سخت شي حکومت پسې منډې کړي. او دا تیری چې را شهر د بادشاهانو د بادشاه سره خو رابطه وکړه بیا ته اسانه کېږي. حذیفه رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو کار مشکل شو سخت شو بس لمونځ به وکړه الله ورته اسانه کړه. نو دې ته بعض علما دا وایي صلاة الحاجه، د حاجت دپاره مونځ، او صلاة الآفات او صلاة المصیبه. اگر که دا نومونه نه دي ثابت خو دا مسئله ثابت ده چې د مصیبت په وخت کې مونځ کول د دې سره الله مسئلې اسانوي. په قرآن کې الله څه وایي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، مرسته غواړئ په څه سره؟ په مونځ کولو سره او په صبر کولو سره. نو دغه آیت کې هم دا مسئله پرته ده. مؤلف رحم الله دا حدیث دلته څه دپاره راوړو؟ دې دپاره راوړو وایي چې کله د تم څه مسله ګرانه شي نو څه کوه؟ مونځ کوه. د سلف صالحینو بشمار واقعات موږ ته الحمدلله ذهن کې دي اوس، خو دا ټیم په ختمېدو د خبره به رانه اوږده شي چې کله به هغوی ته څه مشکل لارې ډایرکټ به د الله سره رابطه وکړئ، 2 رکعته به وکړو، الله به ورته کار ټول اسان کړو. دغه شان چې تا ته څه مسله راشي، څه مصیبت د باندې راشي، څه غم د باندې راشي، مونځ وکړه الله به دغه مسله اسانه کړي. وعن بريدة رضي الله عنه، دا حدیث امام ابو داود راوړی. وعن بريدة رضي الله عنه، بريدة وی اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا. یو پیر سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه راوغوښتو، ورته وی بما سبقتني الى الجنه، ته زما نه مخکې جنت ته تللی. ما دخلت الجنه قط الا سمعت خشخشتك امامي. بلال وی چې کلم جنت ته لاړ شم یعنی وینم نو ستا د پیزارو اواز پکې اورم. دا کم کار کوي ته داسې؟ نو دې حدیث کې هغه 2 کارونه وښو. وی یا رسول الله ما اذنت قط الا صلیت رکعتین. یا رسول الله چې کله زه اذان وکم نو د اذان نه بعد او د اقامت نه مخکې لازم 2 رکعته کوم. یو دا کار کوم. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. او چې کله میم او دس مات شي نو ډایرک او دس کوم، بیا چاردام کوم، او دا مې په ځان لازم کړي دي چې زه به 2 رکعته کوم. دا د الله حق دی په ما باندې.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خا بهما د دې دلته ته جنت ته مکې تللی ګوره څومره اوچت عمل دی چې دې ملګري ته نه دي خبر کم عمل اذان او د اقامت منځ کې 2 رکعاته کوه او دویم چې اودس دې وکړو بیا 2 رکعاته کوه دا مسله به کوم ضمنن راله هر وخت اودس کې اوسه لکه چې دلته بلال رضی الله عنه وي کله چې زما اودس مات شي زه بیا اودس وکړم پاک اوسه بل د مرګ ژوند هم پته نه لګي او د هر سړي د ارمان دی چې ما له مرګ په څه وخت کې راشي چې زه صفا یم په اودس کې یم او الله سره ملاقات وشي دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی اخرنی حدیث په دې باب کې وعن عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی من كانت له حاجه الى الله او الى احد من بني ادم د چا چې څه حاجتي د الله نه غواړي یا د آدم په بچو کې چاته څه حاجتي فليتوضا نو اودس دې وکړي فليحسن الوضوء ښه اودس دې وکړي ثم ليصل ركعتين بیا دې 2 رکعاته لمونځ وکړي ثم ليثني على الله او بیا دې د الله ثنا ووایي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بیا دې په پیغمبر باندې درود ووایي ثم ليقل بیا دې دا دعا وغواړي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك يعني یا الله زستانه هغه کارونه غواړم چې د هغې د لاسه به ستا رحمت په ما راورېږي وعزائم مغفرتك او ستا بخانه غواړم والغنیمة من كل بر او د هرې نیکۍ نه یا الله ستانه برخه غواړم والسلامة من كل اثم او د هرې ګناه نه مې بچ ساته په سلامتیا کې مې ساته لا تدع لي ذنبا الا غفرته يلا یو ګناه زما مه پرېږده ټولې ګناهونه راته وبخه ولا هما الا فرجته او یلا زما یو غمون مه پرېږده غمونه راته ټول اسان که ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها او یلا هر حاجت چې زما یي چې ته پرې راځي نو هغه زما دپاره پوره که یا ارحم الراحمین ای رحم کوونکیه د رحم کوونکو نه ډېر یا ښه رحم کوونکیه یا ډېر رحم کوونکیه دا حدیث امام ترمذي راوړی دی امام ابن ماجه راوړی دی ښه نو په دې کې هم هغه د حاجت هغه مسله راغلی چاته یو مشکل جوړ شي خو دا حدیث سندن کمزوری هغه حدیث صحیح و هغه امام ابو داود چې کوم راوړی چې چاته څه مشکل وي نو څه دې وکړي 2 رکعاته لمونځ دې وکړي خو دا دعا چې 2 رکعاته دې وکړي او دا دعا دې پکې ووایي نو دا حدیث سندن کمزوری دی او معمولي کمزوری نه دی محدثین وایي اسناده ضعیف جدا سند انتهایی کمزوری دی نو هر دعا چې الله نه غواړي کولی شي خو دا حدیث چې دا سندن کمزوری دی په دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو دا باب هم اختتام ته ورسېدو پر روان درس کې بیا ډېرې اهمې مسلې دي باب صلاة التسبیح تسبیح د منځه مسائل او بیا باب صلاة السفر د سفر په دوران کې به مونځ څنګه کې او څومره به کې دا ټولې مسلې به انشاءالله پر روان درسونه کې بیانو الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.